افریقایي ضرب المثل دی چې وایي د پسونو هغه لښکر یا هغه رمه چې د زمري په واسطه باندې رهبري کېږي، کولی سي دا رمه هغه لښکر ته ماته ورکړي، د زمریانو هغه لښکر ته ماته ورکړي چې د یو څه په واسطه باندې رهبري کېږي. د دې هدف څه شي دی؟ کیدای سي مختلف تحلیلونه ولري، خو یو واضح او کره تحلیل دا دی هغه قوتونه، هغه فکري، هغه وړتیاوې، هغه علمي وړتیاوې، هغه فزیکي وړتیاوې چې خپل فکري استقلالیت ونه لري یا افکار انحصاري، افکار تړلي، نسي کولای چې خپل د فزیکي قوت او یا د خپل فکري او یا علمي قوت څخه کار واخلي. دا خلک په حقیقت کې زورور نه دي، ولو که هغه ته د زمري یا د پړانګ لقب هم ورکړي. نو زیات شمېر داسې یا ځوانان یا مشران وینم چې باوجود چې علمي درجې چې ګورو تر پروفیسر او یا ماستر او یا لایسانس پورې رسېدلي، ولې متاسفانه هغه ولولي، هغه څه چې دوی په خپل فکر کې لري د ټولنې د اصلاح لپاره د ځوانانو سره د شریکولو او د هغو د ظرفیت د کچې د لوړولو، او یا داسې چې په خپل کورني او په خپل ماحول او په خپل ټولنې کې، ولې متاسفانه دا خلک اوس هم فکري استقلالیت نه لري. افکار یې داسې خلکو ته تړلي، داسې ډلو ته تړلي دي چې هغه خپله بیادبي دې ډېره معافي، هغه پسونو ته ورته ده چې د زمریانو لښکر رهبري کوي. نو متاسفانه چې زموږ تاسو په ټولنې کې په خاورې کې هغسې زر پټ دي چې یا نه ښکاره کېږي او یا ښکاره دي زموږ تر سترګو چپ دي، موږ یې نسو لیدلی. نو ښه ظرفیتونه لرو، ښه ځوانان لرو، ښه قوتونه لرو، خو متاسفانه دو خپل افکار یا تړلي ساتلي او یا هم نه غواړي چې خپل فکري استقلالیت ترلاسه کړي. نو زموږ تاسو ټولنه د هر اړخه څخه اصلاح ته اړتیا لري. اوسنۍ 21مه پېړۍ چې ده د ټکنالوژي پېړۍ ده. موږ په داسې یو پړاوونه کې اوس هم پاتې یو چې نور اول نړۍ ته که وګورو نو ډېر شرم کوو چې موږ په درېیمې نړۍ کې ژوند کوو. موږ اوس هم په داسې یو شمېر مسایلو پورې اخته یو چې هغه نه زموږ د عنعناتو، نه زموږ د کلتور او نه د اسلام سره هغه سمون خوري، ولې په هغه باندې اوس هم موږ ځانونه مصروف ساتلي. ښه بېلګه یې دا ده چې دا اوس باوجود چې 21مه پېړۍ ده، موږ د ټکنالوژي څخه ډېره لرې پاتې یو، او یا داسې یو موبایل په لاس کې لرو، صرف د دې پر ځای چې دا مؤثره وکاروو، دا یا په قومي یا په ژبني یا په سمتي او یا په مذهبي تعصباتو باندې دا ښه کاروو، او یا د قومونو ترمنځ بعضې مسایل رامنځته کېږي. خو په ټولو کې نه باید زموږ ځوان قشر، زموږ هغه تعلیم یافته او پوه قشر چې هغه په هر عمر کې چې وي، نه باید خپل فکري استقلالیت ته لاسه ورکړي، نه باید ځانونه وتړي، که نه بیادبي دې ډېره معافي هغه پسونو ته زمریانو ته ورته وي چې د یو پسه له خوا څخه رهبري کېږي. داسې یو حالت نه یوازې د ټولنې لپاره خطر دی، بلکې د ټولنې لپاره د یو زهرو مثال هم لري. زهر که په اوبو کې یو قطره هم واچوي، ټولې اوبه ملوث کېږي، ټولې اوبه زهرجنې کېږي. نو پکار دا ده چې موږ تاسو خپل د افکارو څخه مثبت کار واخلو. مهمه دا نه ده چې په کوم ځای کې اوسېږې، مهمه دا ده چې په هغه ځای کې چې اوسېږې ته څومره مؤثریت لري ټولنې ته. نو فکري استقلالیت مهمه دی، باید خپل فکري استقلالیت وساتو.